हरिपुर जेल के उमा په 73 کې نو دې اختر راغی ورو کې اختر دې قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې تراله چا پسې تراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ وړو چې چرګان رااله نو سحر زدا غي بارک تورلما چې ورلما نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ دا خو چې داسې आवाज غوندې आवाज دی وځي او رستونه باد نو ما هغه مرګرو ته وی چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و د دې چارسدې و ډېر ټوکي و دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وې نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې رستو دا د لوی او دسمات ویزې یې غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو رستو به تې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان تا چل کړی مالخا په خندا مې ځان مړ کو بس تېره ووت سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا مالی ها ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړې ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو هسې سیل کوو بام غلطه و چې ګورو دا مولا به په بانګونو شروع شي ته سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدمی نه دې مولا سره ما سړی توب زده کړه ویل والله که یې پرېږده یا ورته ووایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرو چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته ځان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه موږ د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیال م راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې ځان له ځان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص دی غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو وې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان یې را جمع کړل ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل او دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي چې په کلي ورغلي دي په چرګانو باندې دا کلي سپي ورپسې چې سپي ورپسې چې وي چا ګیدړ نه یې غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلې دي او ګیدړانو منډې کړي چې منډې کړي راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بېوقوف دي پرمټ نه پېژني